بدخشان کې د طالبانو لیکو د تصفیې په سر خپلمنځي وسلوال نښته شوې ده. سلام، پوره جزئیات په سولا ټي وي کې راسره وګورئ. د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې د طالبانو د لیکو د تصفیې په غبرګون کې وسلوال نښته شوې چې 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. ځایي سرچینې ویلي چې په نښته کې د یادې ولسوالۍ د جنایي امریت اړوند 2 طالبان او 1 ملکي وګړی وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې نښته په مایمي ولسوالۍ کې د طالبانو د جنایي امر صفاح الدین او د امنیه قماندان صلاح الدین ترمنځ شوې ده. ویل شوي چې د نښتې دلیل د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون له لورې په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د بدلون په سر ناندرۍ وې. د طالبانو ځایي چارواکو او ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تېره اونۍ د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون وویل چې تر 2000 زیات کسان یې له خپلو لیکو تصفیه کړي دي. د هغه په وینا په تصفیه شوي کسانو کې د داعش هغه غړي هم شامل و چې طالبانو د دفاع وزارت د یوې برخې عمومي رئیس ټاکلی و. څه موده مخکې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د رئیس الوزرا له لورې لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدنې پر مهال د دوی د لیکو په تصفیې ټینګار وکړ. ویل کېږي چې چین د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو په موجودیت اندېښمن دی.